او د باران د پاره مرګ درخواست کړی دی او موږ د الله بندگان یو د الله مخلوقات هغه تګي دي د الله د رحمت د باران د پاره او موږ د اقرار کوو د خپل ګناه د خپل قصور زموږ د ګناهونو د وجه نه موږ باندې د بارانونه بند شوي دي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کوم قوم چې زکاتونه نه ورکوي زکات کې چل ورکوي هغې باندې الله بارانونه بند کړي او حقیقت دا دی چې زموږ د زمانې مالداران په زکات کې ډېر چل ورکوي لګی دی دا زموږ د لاسه ادا کېږي راځئ چې مسلمانان صحیح طریقې سره زکات ادا کړي د عزم وکړو پردې حق دی ډېر مال الله درکړی دا لږ وباسه کال پس دی پردې حق دی زر زري وباسه ځان ترې خلاصوه څنګه چې دا مونځ په وخت کې دا زکات هم ایسته په وخت ورکړه یخني په ځان باندې مه راوله صدقې ورکوئ چې الله رب العالمین بارانونه وکړي او استغفار وغواړئ چې الله رب العالمین بارانونه وکړي او دعا وغواړئ د باران دپاره لاس اوچتول دا سنت طریقه ده یا الله موږ باندې د رحمت بارانونه راووروه یا الله زموږ د ګناهونو د وجې نه موږ باندې خپل رحمت مه بندوه یا الله یا الله موږ د خپلو ګناهونو د خپلو قصورونو اعتراف کوو یا الله موږ ډېر ګناهګاران یو خو ستا رحمت هغه ډېر لوی دی او زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی په خپل عرش باندې ځان سره دا لیکلي دي چې کله عرش پیدا کو ځان سره دا ولیکل چې ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت زما د غضب نه وړاندې شوی دی او زما رحمت زما د غضب نه زیات دی یا الله ستا غضب زموږ نه واړوه یا الله ستا عذاب زموږ نه واړوه او یا الله ستا رحمت موږ ته متوجه کړه یا الله زموږ د ګناهونو په وجه باندې ستا رحمت موږ باندې مه بندوه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت يا الله ذا رحمت بارنا رو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. قرآن ربي غايتي آيات